په لمانځه سره مرسته وغواړه. که په ژوند کې کومه ستونزه لرې په لمانځه سره مرسته وغواړه. که دې په مال کې څه زیان لیدلی وي په لمانځه سره مرسته وغواړه. او که دې ښه دنده ونه مونده په لمانځه سره مرسته وغواړه. که د واده لپاره بریالی سوی نه یې، که ستا او د میرمنې ترمنځ کومه ستونزه او لانجه رامنځته سوې وي، او که اولاد نه لرې په لمانځه سره مرسته وغواړه. که پر تا کوم مصیبت راغلی وي او که په یو څه باندې ونه پوهېدلې او درته ستونزمنه وه، او که دې غوښتل کومه خبره په یاد راولې لیکن له ذهنه دې وتلې وو، په لمانځه سره مرسته وغواړه. هر کله چې د ژوند لپاره صالحه ټولنه پیدا نه کړې د لمانځه په وسیله مرسته وغواړه. هر کله چې دې زړه تنګ سوی وي، هر کله چې خلک ستا څخه نفرت کوي، هر کله چې د عاجزي اوښکه دې په سترګو کې وچه سوه، او هر کله چې خلک تا وځوروي په لمانځه سره مرسته وغواړه. وروره ای خوري، څومره له دې آیات څخه لرې سوي یو چې الله پاک فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة. په صبر او لمانځه سره د الله پاک څخه مرسته وغواړي. ستونزې پیښیږي، مصیبت راځي، خاوند یا میرمنه مړه کیږي، مور او پلار وفات کیږي، اولادونه له لاسه ورکول کیږي، کورنۍ سره بیلیږي، خاوند له میرمنې څخه جلا کیږي. په دې ټولو حالاتو کې څوک سته چې خپل رب ته په سجدې کولو سره خپله ستونزه حل کړي او دا آیات د خپل وجود په هره ذره احساس کړي چې واستعینوا بالصبر والصلاة. آیا څوک سته چې دا د حق آواز په خپل زړه سره احساس کړي؟ بلې، په لمانځه سره مرسته وغواړه. لمونځ یوازې عبادت نه دی چې د مسلمانۍ او کفر ترمنځ توپیر یې. موږ دا هیره کړې ده چې لمونځ د مسلمانۍ او کفر تر قضیې لوړه مسله ده. ته مسلمانه، هغه څوک چې لمونځ کوي، آیا د لمانځه اغیز دې په خپل ژوند کې لیدلی دی؟ آیا طعم، خوند او خوږوالی دې څکلی دی؟ آیا د سترګو پر ځای دې له زړه څخه ژړلي؟ او آیا دا دې محسوس کړي چې د نړۍ د رب او پیدا کوونکي په حضور کې درېږي، هغه الله عز وجل چې خالق او بادشاه د جهانیانو دی؟ آیا تر اوسه دې دا احساس کړي؟ موږ ولې لمونځ کوو؟ ځکه چې مینه ورسره لرو او خوند ترې اخلو، یا د هغه شخص په څیر یو چې دین او پور ادا کوي، که قبول سو قبول سو او که نه سو نه سو. که له دویمې ډلې واوسو، پرته له شکه زموږ زړونه مړه سوي دي او باید درملنه یې وسي. له همدې کبله رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د لمانځه خوښونکو په هکله یې وینا کول، ویې فرمایل چې د دوی بدله د قیامت په ورځ دا ده چې هغوی د الله عز وجل د عرش تر سیوري لاندې وي. ولې؟ ځکه هغوی د لمانځه سره مینه لري، هغه ادا کوي او په لمانځه کې په پوره خشوع او عاجزۍ سره اوښکې تویوي. هر کله چې خپل تندی په خاورو کې الله ته ږدي او سبحان رب الاعلی وایي، د الله پاک لویي او عظمت په ټول وجود سره محسوسوي. ای مسلمانه، هر کله چې کومه ستونزه لرې په لمانځه سره یې حل کړه او لمونځونه دې مینه ناک ادا کړه، ځکه لمونځ د ځواکمن، مهربانه او رحیم الله سره د رابطې او اړیکې جوړونکی دی. لمونځ ستا معراج دی. لمونځ د دین ستون او پایه ده. لمونځ د توحید درس، د اخلاص اصرار او د عبودیت راز دی. لمونځ د روح سکون، د ژوند آرام او د ظاهر وقار او دبدبه ده. په لمانځه سره مرسته وغواړه، ژوند دې غوره جوړ کړه او رب دې راضي کړه.